د بده مرغه د 10 تنه محصلینو په شمول زموږ اویا تنه عام هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي او 4 تنه نور په شهادت رسېدلي. موږ د پاکستان پوځي رژیم دغه بریدونه چې عام خلک علمي او تحصیلي بنسټونه پکې هدف ګرځول شوي په تر ټولو کلکو ټکو غندو نه بخښل کېدونکی جنگي جنایت وحشت او پارونکی عمل یې بولو. تأسیسات ملکی خصوصا تأسیسات تعلیمی و تحصیلی در حقیقت اخلاق پایین جانب حمله کننده را نشان میده. بنابراین این محکوم است و نهادهای بین‌المللی، نهادهای جهانی، نهادهای منطقه‌ای باید کشورهای منطقه و جهان در این مورد متفق نظر باشند که حمله به تأسیسات علمی و دانشگاهی هیچ توجیهی نداره. مقامات پاکستان با وجودی که پروژه کشورهای غربی را پیش میبرند با حملات بالای افراد ملکی، با پانتون، با بیمارستان و کودکان و زنان، این اصلا یک نفرت تاریخی را بین ملت افغانستان و ملت پاکستان ایجاد میکنه که اشتباه بزرگ و عظیم است و این خلاف تمام اصول بین‌المللی و چنان حسن همجواری و همسایگی بین دو کشور است. د ظلم پر وړاندې د چوپتیا کیسه. افغانستان د اتلانو ټاټوبی دی، هغه هیواد چې څو ځله ستر ځواکونه مات کړي دي. د اورژې تحقیقي ادارې د افغانستان پر ملکی خلکو د پاکستانی نظامی ځواکونو د تیریو په اړه یوه کتنه کړې ده. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون وروستۍ بمبارۍ چې د راپورونو له مخې د پاکستان د نظامي ملیشو لخوا ترسره شوي د څو محصلینو او عامو خلکو د شهادت او ټپي کېدو سبب شوې ده او دغه علمي بنسټ ته مالی زیانونه هم اړولي دي. پاکستان ته منسوب بریدونه چې ملکی مرکزونه پناه کوي ژورې اندېښنې راپارولې دي. هغه څه چې د پیښې لا ډېرې دردونکې کوي یوازې انساني تلفات نه دي بلکې د هدفونو ډول دی. له روغتونونو نیولې تر تعلیمي مرکزونو پورې په کابل کې د امید روغتون برید چېرته چې ناروغان د اعتیاد څخه د خلاصون او عادي ژوند ته د ستنېدو هڅه کوله. د دې وضعیت یوه بیلګه ده، داسې ځای چې باید د جګړې ډګر نه بلکې د امید او درملنې پناه ځای وای. په دغه برید کې شاوخوا 400 تنه چې پکې بستر ناروغان او روغتي پرسونل شامل دي په شهادت رسېدلي دي. همدارنګه د برید پر مهال نږدې 3000 تنه معتادین په دغه مرکز کې موجود وو چې د روغتون زیاته برخه ویجاړه شوې او شاوخوا 215 ټپیان نور روغتي مرکزونو ته انتقال شوي. دومره کمزوري نه وي، بغیرته نه وي چې د خپلې پېښې پوښتنه نه شي کړی. ادب دی موږ تاسو په قوم کې خلک ګوري چې موږ د خپل چرګ هم پوښتنه وکړو، موږ د خپل سي پوښتنه وکړو، خدای هم د بېادبۍ نه وساتي. خو عواقبو ته به یې ګوري قدم به بیا هم موږ اسلامي امارت د خیر اراده لري.
همدارنګه پر استګونیزو سیمو او علمي بنسټونو بریدونه لکه د کونړ په ولایت کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون ښیي چې د دې تیروي لمنه څومره پراخه شوې ده. پوهنتونونه تل د علم، پوهاوي او د راتلونکي نسل د روزنې مرکزونه ګڼل کیږي، نه د جګړې ډګرونه دي او نه د سیاسي حساب کتاب ځای. د داسې بنسټونو په نشه کول په حقیقت کې د یوې ټولنې په راتلونکي برید دی، نه یوازې یو نظامي اقدام. د پوځي چارو د کارپوهانو په اند د پاکستاني نظامي ملیشو وروستي بریدونه د دغه نظام د کمزوري او زړې پالیسي څرګندونه کوي. این کشتار دست جمعی و این به این معنی است که پاکستان به هیچ ارزش قانع نیست و نشانگری ضعف حکومت پاکستان است و طبعا حکومت پاکستان پس دغه پیښې له نړیوالو خبرګونونو سربیره د افغانستان په داخل کې هم د خلکو سخت خبرګونونو راوپارول چې د قهر او غم ګډ احساسات پکې لیدل کیږي. ډیرو دا کړنې نه یوازې د ملي حاکمیت ښکاره نقض بلکې د انساني او اسلامي اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. د پاکستان مسلمان ولس هم دا وحشیانه بریدونه د نړیوالو او بشري قوانینو ښکاره نقض کړي او پرې سخت غبرګون ښودلی دی. اتحاد جهانی علمای مسلمان جنگ میان مسلمانان را نادرست می‌داند و بر این تاکید می‌کند که نیروهای مسلمانان نباید در جنگ‌های ذات البینی تأسیسات ملکی خصوصا و تأسیسات تعلیمی و تحصیلی در حقیقت اخلاق پایین جانب حمله کننده نشان میده. بنابراین این محکوم است و نهادهای بین‌المللی، نهادهای جهانی، نهادهای منطقه‌ای باید کشورهای منطقه و جهان در این مورد متفق نظر باشند که حمله به تأسیسات علمی و دانشگاهی هیچ توجیهی نداره. ادامه این وضعیت نه تنها که مناسبات افغانستان و پاکستان را بیشتر تیره‌تر می‌سازد بلکه می‌تواند باعث برخوردهای منطقوی و ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نیز گردد. و مردم افغانستان امیدوار هستند که نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابل پاکستان ایستادگی کرده و به آنها فشار بیاورند. په عین حال کې دا ټکی هم څرګند شوی چې د افغانستان حکومت څو ځله اعلان کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي او په بدل کې له نورو هم د همدې اصل د درناوي تمه لري. داسې پالیسي چې په سیاسي ډګر کې د نظام وړتیا څرګندوي. په پای کې هغه څه چې له دغو پیښو څخه راولاړیږي یوازې د تاوتریخوالي او بېعدالتۍ کیسه نه ده بلکې د نړۍ د روان مسیر په اړه یو جدي خبرداری دی. کله چې روغتیايي تعلیمي مرکزونه او د خلکو کورونه نظامی هدفونه وګرځي نو بیا د جګړې او انسانیت ترمنځ کرښه له منځه ځي. سره له دې د افغانستان خلکو تل ثابته کړې چې د ټولو ستونزو سره مقاومت کړی او د سولې، عدالت او انساني کرامت هیله یې ژوندۍ ساتلې ده. د افغانستان دشمنان باید پوه شي چې د هیواد زړور دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې په مورچل کې لکلک عزم سره ولاړ دي. هغوی د هر ډول تیری پر وړاندې بشپړ چمتووالی او لوړ مورال لري او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د هیواد په چارو کې لاسوهنه وکړي. اسلامي امارت ثابته کړې چې په سیاسي ډګر کې خپلواک او بریالی دی او د ټول هیواد د امنیت په تامین سره د دې خاورې او ملت ساتنه کوي. د دې هیواد زامن د متدینو خلکو ترڅنګ اوژه په اوژه ولاړ دي، له خپلې خاورې دفاع کوي او دا ژمنه لري چې دا ډول جنایتونه به بې ځوابه پرې نږدي.